الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سلسلة الفقه الجهادي درسنا په لړۍ کې نن زموږ درس بیا د ابراهیم علیه السلام د ملت او منهج د هغې بیانول دي او دا انشاءالله اخري درس د ابراهیم علیه السلام د ملت. دوستانو کله چې موږ تاسې د ابراهیم علیه السلام ملت یاد کړو او په دې باندې پوه شو چې دا د ټولو رسولانو او د انبیاو او د هغوی د تابعدار مسلک دی او دا یو داسې لار ده چې دا د نصر د مدد او د کامیابۍ په دواړو داریانو کې د دې لار ده. نو په دې باندې وروستو ځان پوهول پکار دي چې دغه تواغیت په هره زمانه کې نه راضي کېږي د دې نه، بلکې یریږي د دې ملت نه، د دې د منهج نه، د دې د طریقې نه. ځکه د دې اساسي ارکان مخکې مونږ ویل چې یو براعت دی د هر مشرک نه، هغوی ته کافر ویلي علی الاعلان، او دارنګې د هغې ازاله، او دویم اساسي رکن اخلاص د عبادت یو الله لره په ټولو انواعو د عبادت سره. نو دې وجه دوستانو دا تواغیت هیڅ کله به راضي نه شي زموږ او ستاسې نه تر څو چې موږ په ملت ابراهیمي باندې ټینګ ولاړ یو. او دا تواغیت دا غواړي چې موږ او تاسې په دې ملت ابراهیمي کې سست شو. الله سبحانه وتعالی ډېر پخوا نه دا ویلي دي، حالانکې دا سورة قلم مکي سورت دی. الله فرمایي ودو لو تدهنو فیدهنون، دوی غواړي چې ته سست شي ای پیغمبر، نو دوی به هم لږ سست شي. نو د دې تواغیتو دا ارمان دی چې د ملت ابراهیمي کوم داعین چې دي هغه کږه لاره اختیار کړي، په ملت ابراهیم باندې پوره عمل ونه کړي. دغه ملت ابراهیم چې د انبیاء علیهم السلام دعوت دی او نیغ دعوت دی، نو دوی د دې وجه نه همیشه دوستانو په دې لاره کې خنډونه اچوي او د دې سمې لارې نه خلک اړوي هغې کږو لارو ته، چې کله کله به دوی د باطل نه چپ کېږي هم، او دارنګې په دې کفر باندې دوی راضي وي تر څو چې دغه دعوت مړ کړي په دې سکوت باندې او په دې رضا باندې خلکو ته دا وښیي چې ګوره دا خلک تیزي کوي، تشدد کوي، تشدد په دین کې نشته. نو د دې وجې نه دوستانو سستي په دین کې زموږ نشته دی، په دې ملت ابراهیمي کې سستي او دارنګې مداهنت نشته. نو هغه څوک چې په دې دعوت کې سست شي او دارنګې په دې دعوت کې لږه سستي اختیار کړي، نو او دې تواغیتو ته محبت اظهار وکړي، د دې تواغیتو ته لږ غوندې معمولي میلان وکړي، نو دوی به خوشحاله وي. مخکې د آیات مو لوستی و، الله فرمایي وان کادوا لا یفتنونک عن الذي اوحینا الیک لتفتری علینا غیره واذا لاتخذوک خلیلا. ای پیغمبره نږدې ده چې دې مشرکینو دې تواغیتو ته په فتنه کې غورځولی وې د هغې نه چې موږ وحی کړی تا ته، دې دپاره چې ته وتړې په موږ باندې نور څه. نو هر کله چې تا په موږ باندې دروغ ویلي وي، دوی ته سست شوی وې او د ابراهیم علیه السلام ملت دې پرېښی وې، نو اذا لاتخذوک خلیلا، بیا به دوی ته په دوستۍ باندې نیولی وې. نو هغه د دې تواغیتو دا ارمان دی چې دا داعین د قرآن و سنت چې کوم حقیقي داعین دي دوی سست شي او د ابراهیم علیه السلام دا ملت کې کوږوالی پیدا کړي او دوی لار عمومي خپلو دوی
طاغوتي قوانینو ته په دې باندې اکثر خلک نه پوهېږي دوستانو. نو نن په دې درس کې موږ اشاره کوو هغه شیانو ته چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې خنډ دي، د دغه ملت ختمول غواړي په یو څو طریقو سره، او د دې څو لارې دي چې په دې لارې باندې اکثر خلک نه پوهېږي او ډېرې پستې لارې دي، او په ظاهر کې ډېرې لکه اکثر په ظاهر کې دا لارې ښې معلومیږي، خو لیکن باطن کې دا لارې ټولې د ابراهیم علیه السلام د ملت د ختمېدلو یو ذرایع او دارنګه یو اسباب دي طواغیتو پیدا کړي دي چې د ابراهیم علیه السلام ملت په ختم کړي. اول د هغې نه دې طواغیتو په حکومتونو کې مجالس جوړ کړي دي، پارلمانونه ورته وایي، اسمبلی ورته وایي، قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی. په دې کې کینی د طواغیت مسله د براءت او مسله د کفر او اسلام بالکل د دوی په نظم باندې په دې اسمبلو کې ختمه ده، بلکې د یو بل سره دوستي کوي. کافر د مشرک او طاغوتي او مسلمان دا ټول ګډ سره ناست دي. د دې وجې نه دوستانو او دوی بیا دا بانه کوي چې ګوره دا خو د وطن خدمت دی، په طاغوت باندې فیصلې کوي په خپل کفر د خپل خواهش مطابق، چې په دغه اسمبلی په دغه پارلمان کې د دوی څه خوښه شي هغه کوي. کافر یو حکم صادر کړي دوی ته لاسونه پړقوي، احترام پکې کېږي د کفر د قانون په دغه اسمبلو کې، ولا د مسلمان دپاره پکې ختمه ده، براءت د کافر نه پکې نشته، د قانون احترام کېږي، په قانون باندې دوی قسم کوي. نو موږ دا وایو چې دا دومره کارونه دلته وشو او کېږي، نو آیا دعوت د ابراهیم علیه السلام چې کوم دعوت کړی دی قوم ته، آیا په دغه اسمبلو په دې پارلمانونو کې د ابراهیم علیه السلام د منهج یا د طریقې کومه حصه باندې عمل وشو؟ دا ټوله ګمراهي ده. نو اولنۍ ذریعه او اسباب د ابراهیم علیه السلام د ملت د ختمولو هغه دغه اسمبلی قومي دی او که صوبایي دی، او دا پارلمانونه او دا د وکیلانو دغه ځایونه چې کوم دوی پکې راغونډېږي، دا د ابراهیم علیه السلام د قانون او د منهج او د هغه د ملت د ختمولو یو لویه ذریعه کافر جوړه کړې ده. د دې وجې نه دوستانو په دغه اسمبلو کې اکثر مولیان هم ځان ته وایي، هغه هم پکې شامل کړي، د دې دپاره چې هغوی ته د ډال کار واخلي، هغوی ته د لاس د وچولو د دسمال کار واخلي، چېرې بس مولا دی او موږ سره په اسمبلی کې ناست دي. د دې وجې نه دغه مولیان چې په دې اسمبلو کې ناست دي دا ګمراهان، دا مرتدین، دوی د دې مشرکینو د دې طواغیتو سره د اسلام په مقابل کې ولاړ دي، او بیا خلق په دې باندې دوکه کوي چې ګوره دغه علما دي موږ سره ولاړ دي، که چېرته دا حکومتونه زموږ د کفر وي نو ولې فلانی مولي صاحب به ولاړ نه، ولې فلانی مولي صاحب به نه ولاړ. د دغه مولیانو سره دوی بیا کومکونه هم کوي، د دغه مولیانو په دې حکومتونو کې ورته وظیفې ورکړي. د دې وجې نه دغه مولیان د دغې کرسۍ په وجه باندې د عوامو دپاره یو لوی دلیل د کفر وګرځېد، حالانکې د دې کافرو سره امداد کول دا کفر دی. موسی علیه السلام چې کله امداد وکړه په دې باندې چې هغه اسرائیلي سره امداد وکړه چې قبطي له مړ کړو، نو بیا یې وروسته وویلي رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. امام قرطبي لیکلي دي چې دغه اسرائیلي چې د موسی علیه السلام نه مدد غوښتي او دی کافر و، صرف په دې وجه باندې چې دی د قوم نو او نور موافقت سره په دین کې نه و، د دې وجې نه ویلي فلن اکون ظهیرا للمجرمین. د موسی علیه السلام هغه پښیمانه شو په دې باندې، ځکه د کافر سره د کافر مقابل کې کومک وکړو. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. ایمان والو تاسو دا کسان سره
جنګ وکړئ چې کوم نظیر تاسو د کافر نه او په تاسو کې دا کافر سخوالی عمومي. د دې وجه نه دوستانو دا نږدې کافر چې کوم په دې اسمبلو کې ناست دي، په دې حکومتونو کې ناست دي، دوی سره اول جهاد پکار دی، د دوی سره اول دشمني، دوی سره اول براءت دا ضرور دی. ځکه ابتدا د اهم نه پکار ده، د اقرب او د نږدې نه پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې سړی وګوري او دارنګې د صحابه کرامو سیرت، نو هغوی اول د نږدې کافر او مرتد نه شروع کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول فارس او روم او یهودو سره جنگ نه کړی، بلکې هغوی په ځای باندې پرېښي وو، جزیرة العرب کې شروع کړې ده. اول یې نږدې کافر او مرتد وژلي دي. سورة توبې د دې آیت لاندې چې یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، امام ابن کثیر لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د نږدې کافرو چې هغه د مکې مشرکینو دغه تواغیتو سره شروع وکړه. وجه دا ده چې نږدې تواغیت ډېر خطرناک وي د لرې نه. تاسو نن وګورئ نږدې تواغیتو چې اسلام ته څومره ضرر ورسو. د پاکستان مرتد حکومت دی، د امریکې دپاره لاسونه او خپې دي، مال ورته په دغه لار باندې راځي چې طالبانو خلاف استعمالیږي، او دارنګې بعضې ملکونه ورته تیل ورکوي، بعضې ورته لارې ورکوي. نو دا نږدې کافر دی چې دا ختم نشي، لاسونه خپې چې د چا نه پرېږي هغه به هېڅ نشي کولی. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دې آیات کوي چې تاسو نږدې کافرو سره اول جنګ وکړئ. اگر که په دې خبره مني مونږ ته خلک څه وایي، کله وایي دا مفسدین دي، کله وایي دا خوارج دي، کله وایي دا تکفیرین دي. ګورو د اسلامي ملکونو ته کافر وایي، او مونږ به دومره ووایو چې الا انهم هم المفسدون، خبردار هم دوی فاسدان دي. مونږ د الله د فساد نه وساتي. د دې وجه نه دغه مسکینو علما چې نن دغه اسمبلو کې دي او دې حکومتونو سره ولاړ دي، دا مساکین او دا غریبانان نه خو د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې پوهېږي، او نه ملت چېرته ویلی دی د ابراهیم علیه السلام، او نه په دغه لار باندې چېرته تګ کړی. نو د دې وجې نه دوستانو دا یو ذریعه د ابراهیم علیه السلام د ملت د ختمولو چې دې تواغیتو غوره کړې ده. دویم د موجوده مؤمنانو او د مسلمانانو دوکه کول دي د دې تواغیتو د خوا نه، چې بعضې مولیان یې په اسمبلو کې په پارلمانونو کې ځان سره نیولي دي. دغه فضل الرحمن مرتد، قاضي حسین احمد مرتد، سمیع الحق مرتد، نور چې په دغه ځایونو کې څه دي په دغه اسمبلو کې، که دلته د افغانستان په پارلمانونو کې کوم مرتد مولیان دي دا ټول مرتد دي. دوی ته دا منصبونه ورکړي دي، دا وظیفې ورته ورکړي دي، اگر که غټ غټ القاب هم ورته ورکوي، فلانې صاحب فلانې صاحب، او بعضې مالونه هم ورته ورکوي. لیکن په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا د شیطان یوه دوکه ده چې دا مولیان یې دوکه کړي دي او جهنم کندې ته یې ګزار کړو. امام ابن جوزي د تلبیس ابلیس مصنف دی لیکي په تلبیس ابلیس کې، او یو د ابلیس د تلبیس نه هغه دام ده په فقهاو په علماو باندې چې دوی د بادشاهانو سره کینی پاسي او د هغوی سره مداهنت کوي، انکار پې نه کوي، سره د قدرت نه په دې باندې. او بل ځای کې وایي وفي الجمله فالدخول على السلاطين خطر عظیم، داخلېدل په دې بادشاهانو باندې ډېر لوی خطر دی. ځکه کله کله دې بادشاهانو چې هغه د کفر او یا د طاغوت حکومتونه دي، کله کله ورته نیت ښه شي په اول دخول کې، او بیا چې هغوی دغه تواغیت د دې مولیانو اکرام او عزت وکړي، نو وایي د دې مولیانو ورته نوره تمه هم پیدا شي. آخر چې انکار پرېږدي، نهی عن منکر نه کوي، امر بالمعروف نه کوي، مداهنت اختیار کړي. سفیان ثوری رحمه الله وایي ما اخاف من اهانتهم لی انما اخاف من اکرامهم فیمیل قلبي الیهم. عظیم ښایسته خبره کړې ده. وایي زه نه یېرېږم چې دوی به زما بېعزتي وکړي دا بادشاهیان، بلکې دې نه یېرېږم چې زما به اکرام وکړي او زما زړه به هغوی ته میلان وکړي. نن تاسو وګورئ د دنیا په معمولي متاع باندې دغه مرتد مولیان د حکومتونو سره شوي دي، په مړو باندې وله جنازې کوي، دوی یو مسلمانان ثابتوي. کله وایي دفاع پاکستان کانفرنس کې فلاني مولوي صاحب خبره وکړه،
لکه دفاع پاکستان، دفاع د اسلام په خاطر باندې تا کله جلسه کړې ده چې ولې امریکې ته دا پاکستان اډې ورکوي، ولې ورته عرب مجاهدین نیسي، ولې طالبان سره دوی جنګ کوي؟ داسې کله تا جلسه کړې ده خو معلومیږي چې دغه مرتد سره یو خپله مرتد یې ځکه دا جلسې کې ایسای چې کله ګوته درکړي نو بس راپاتې سي او چې خوښ شي چې غلی دی کې بیا غلی شي. د دې نه معلومیږي دا چې د بل په خوله باندې ګډېږي. نو دوستانو د بېله ذریعه وه د ابراهیم علیه السلام د منهج د ختمولو چې دې تواغیتو جوړه کړې ده چې هغه د مولیانو نیول د ځان سره په دې سملو کې. بله دوستانو یو بله ذریعه چې دې تواغیتو جوړه کړې ده د ابراهیم علیه السلام د ملت د ختمولو دپاره، هغه د علماو خپلو منځ کې اختلاف. د دې مولیانو دا اختلاف چې دا خپلو کې سره دې حکومتونه اچولي دي، چا ته وایي ته حنفي، بل ته وایي ته اهلیدیسي، بل ته وایي ته پنجپیرې، بل ته وایي ته بریلی، او خپلو کې سره اخته دي په معمولي مسایلو باندې، فروعي مسایلو باندې. رفع الیدین دې وکړه او دې نه کړه، تقلید مني او نه مني، او دارنګې دعا دې وکړه او دې نه کړه، زیارت ته لاړ نه شوي. نو دوستانو دا خبره په دعوت باندې هم کیدی شي، خو په دې باندې جنګونه ځکه په کار نه دي. دا د کتاب مسله ده، قرآن او سنت زموږ او ستاسې منځ کې شته دی. الله او رسول چې کومه خبره کړي بس هغه ومنه، چې هغه نه کړي هغه به نه منو. خو دومره اختلافات چې کله جهاد فرض عین شي په کار نه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د مبتدعینو سره سخت ورانو په هغه وخت کې، خو لیکن کله چې تاتاریان سره جهاد شو غونډې راغونډ کړو په یو میز باندې، دا چې اوس جهاد فرض عین دی په کار ده چې موږ اختلافات ختم کړو. نو دا د تواغیتو دوستانو یو قسم حربه ده چې استعماله د یهودو د نصاراو د کافرو د هغوی د غلامانو چې علما خپلو کې سره اچولي دي. یو د عیسی په دغه باندې ننوتی، هغه دا خبرې کوي چې کوم څوک طالبان یې نو وایي ګوره دا تکفیرین دي او دا خوارج دي، او په خپله پلن کېږي د عیسی سره ګرځي. نو دا دوستانو الحمدلله زموږ مسلک د اهلیدیسو مسلک، موږ په دلایلو سره دا ثابتوو چې د اهلیدیسو مسلک صحیح مسلک دی. البته نورو حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي دې مسلکونو ته موږ غلط نه وایو. الحمدلله د دې غټ امامان شته. دا اختلافي مسله دا صرف په فروعاتو کې ده، نور په اصولو کې الحمدلله ټول یو دي. که امام احمد دی، که امام شافعي دی، که مالک دی، که امام ابو حنیفه رحمهم الله جمیعا، دا ټول په اصولي مسایلو کې ټول سره اتفاق لري. لیکن فروعاتو کې به فرق په هغې کې دومره تشدد نه دی پکار. نن د جهاد د فرض عین وخت راغلی دی، دا مسایل شاته کول پکار دي، دې تواغیتو غم کول پکار دي، دې مردارانو دې زموږ په څټونو باندې سواره دي. موږ په دې مسله باندې اخته چې دعا دې وکړه او دې نه کړه، دا شی شته او دا شی نشته. دا د طاغوتیانو یو لوی حربه ده چې استعمال یې کړه. د دې وجه نه نن د ملا خبرې ته څوک غوږ نه دي، په دغه وجه باندې چې مولیان خپلو کې سره اخته دي. نو دا یې بېله حربه ده. بله حربه دوستانو چې دا تواغیت استعمالی د خپل حکومت د بقا دپاره، هغه دا چې بعضې مؤسسې جوړې کړي دي، رابطة العالم الاسلامي او دارنګې لجنه الدعوه او یا نور داسې رابطې چې دوی او مؤسسات چې دوی جوړ کړي دي، اکثر مسکین علما په هغې کې دي او مداهنت کوي او د دې فاسد حکومت نه دفاع هم کوي، لکه بعضې عرب لیگ حکومتونه یا د پاکستان مرتد حکومتونه. د دې وجه نه احیاء تراث او رابطة العالم الاسلامي دا ټول د اسلام د وهلو دپاره، د دې د ضرر دپاره د دې طاغوتي حکومتونو سره دا یو غټه حربه ده چې مولیان یې پکې استعمال کړو. بعض ډېر ښه خلک په هغې کې خراب شو. نو دا یو بېله حربه ده دوستانو، او په دې کې هغه کسان اخلي چې هغه د آیسای یا د نور عربي ممالکو جاسوسان وي، او مولیان په دې کې دې دپاره هغوی نیولي دي چې د دې حکومتونو خلاف ونه کړي، او که څوک هم د دې حکومتونو خلاف کوي نو فورا هغه یې لرې کړی، ختم کړی. دا بېله حربه. او بله حربه دوستانو هغه ده په نن وخت کې لکه امر بالمعروف نهی عن المنکر، په هر ځای کې دوی دا چغې وایي د دې دپاره، او بعضې مولیان یې هم پکې اخیستي. ولیکن په دې حکومتونو باندې نه چا رد وکړو، نه چا انکار وکړو، په هر ځای کې دوی چغې وایي د دعوت کار کوو، د دعوت کار کوو.
لکه نن وخت د تبلیغین یا نور صاحبانو هم د تبلیغ دا کار شروع کړی دی چې هغه ځان ته لیدیس هم وایي. موږ دا وایو چې تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، نو آیا دا انکار په دې حکومتونو باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه او دا د ابراهیم علیه السلام منهج نه دی؟ نو تاسو خاول په دې حکومت باندې انکار وکړئ چې دا کفر کوي، مرتد دي، دا ټول واجب القتل دي، باید چې داسې جهاد اعلان شي. جهاد اوس فرض عین دی. د دې نه پټ ناست د جمعې په شپه باندې لګې روانې بسترې دې په شا کړي، ولې څه کوي؟ لکه ولې دعوت لازم عجیبه دعوت کې هغه د په څټ باندې سورېږي، هغه د کفر په قانون باندې عمل کوي، هغه د کفر قانون د خلکو کې علی الاعلان په هغې باندې عمل کیدی شي. او ته وایې چې زه دعوت کوم، دا څه دعوت به کله به وي؟ چا ته دعوت کې؟ نو دا یو بېله ذریعه ده او اسباب د ابراهیم علیه السلام د ملت د ختمولو. بله ذریعه هغه دوستانو دا مکتبونه دي، دا یونیورسټیګانې دي، دا کالجونه دي، دا پوهنتونونه دي، حقوقو پوهنځیو، د فلاني پوهنځیو. د دې وجې نه دوستانو دا ټول د اسلام خلاف جوړ شوي دي او په دې کې ټول د اسلام خلاف هغه ټولو تربیت ورکولی کېږي. په دې کې د دې وجې نه دوستانو چا چې 14 پاس کړو تاسو وګورئ اسلام نه ناخبره. موږ د نفس تعلیم خلاف نه یو، تعلیم شته دی، د انګریزي تعلیم وکړه، د اردو وکړه، د پښتو وکړه. موږ دا نه وایو ډاکټر جوړ شه، انجینر جوړ شه، خو اسلام به نه پرېږدي. دا مرتدین چې اکثر د 14 نه پاس شي نو بیا د سره اسلام باندې پیږي، نو بیا اسلام ته کنځلې کوي. کله وایي جنات نشته، کله وایي قبر نشته، په قبر کې عذاب نشته. دا ټول د دې وجې نه چې د دوی هغه بنیاد چې کوم ایښی د هغه طاغوتیان ایښی دی، مرتدین ایښی دی، مرتدو ته اکثر ورته دهرین دي چې د الله د وجود نه ورته انکار ښیي. د دې وجې نه دوستانو دا مکتبونه، دا مدارس، دا معهدونه چې نن وخت دې طواغیت جوړ کړي دي دا د اسلام خلاف دي. او دارنګې اسلامي مدرسې چې کوم نن وخت کې چلیږي اکثر پکې د هغې کې عقیده نه وي، خپل د کاروبار دپاره یو ذریعه جوړه کړي وي. فلانی شیخ صاحب ولا مدرسه کې ناست دی او ولا که دا نه نو قصه خرابه ده، که دی چې ته جهاد ته لاړ شي مړ نه شي. داسې د کفر عقیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې اسلام ته کوم ضرر ونه رسید او اسلام الحمدلله ما شان جاری ده تر قیامته پورې به جاري وي. نو د شیخ په مرګ به اسلام خراب شي؟ دا غلطې عقیدې دي. دا مدرسې نن وخت د دین د ختمولو یو غټه ذریعه دي طواغیت جوړه کړې ده. او بیا لا دا چې هسې نه پرېږدي وایي ته یې وایي راجستر کړه د حکومت سره، راجستر. او بیا چې کله دستربندي نو مرتدین راولي، وزیران راولي، ناظمان راولي، وکیلان راولي دې مدرسې ته. دی بیل کفر، مداهنت پکې کېږي، عقیده پکې خرابېږي. تاسو د شرقایت ملا وګورئ چې هغه وایي دا زموږ د عقیدې کتاب دی. د دیوبندي مدرسو کې د برسر عام خلک وایي چې الله د جهات ستو نه منزه دی، نه ښي طرف، نه چپ طرف، نه بره، نه لاندې، نه شمال، نه جنوب، نه مشرق، نه مغرب. نو څه شو الله؟ نو آیا دا اوس د کفر کتاب دی که دا د عقیدې کتاب دی؟ د دې وجې نه مولیان چې نن وخت د مدرسو نه فارغ شي دستاربندي وشي چې پوښتنه ته وکړي الله چېرته وي؟ په مکان کې دی. هلکه تا دا دونه وخت کې د 12 کاله د دې دپاره چې الله دې لا اوس را پورې ونه پوهېږي لا مکان کې، معنا نش مکان کې. دا د دوی عقیدې دي دوستانو. موږ د صحیح مدرسو خلاف نه یو. هغه مدارس چې هغې کې د قرآن او سنت درسونه کېږي الحمدلله طالبانو مجاهدینو جوړ کړي دي. باقاعده په سنګرونو کې عقیده یادېږي، علم کېږي، اکثر ځایونو کې الحمدلله شته دی، مجاهدینو جوړ کړي دي. د هغوی ماشومان هم پکې دي. داسې مدارس چې ذهن یې د جهاد طرف ته لاړ شي، ذهن یې د دې طواغیتو د دې کافرو خلاف جوړ شي. په دې مکتبونو کې او په دې مدرسو کې خو زموږ ذهن دا جوړېږي چې بس دا حکومتونه دي او زموږ صحیح حکومتونه دي، جناب مرتد صاحب دی او فلانی مرتد صاحب دی، فلانی مرتد صاحب دی. نو دا خو زموږ د ولا او برا عقیدې په دې مدارسو کې په دې مکتبونو کې ختمیږي. د دې وجې نه دوستانو دا د اسلام د وهلو دپاره یو ذرایع جوړه شوي دي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. نو د دې وجې نه اخر کې دوستانو موږ دا وایو چې کله د موږ د ابراهیم علیه السلام ملت وپېژن چې هغه د مداهنت ملت نه دی، ځکه د مداهنت نه هغه پاک ملت دی. الله پیغمبر ته فرمایي فلا تطع المکذبین، د دې دروغجنو اطاعت به نه کې. او بل ځای کې الله فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، دې ظالمانو ته میلان قدرې هم مه کوئ. او دارنګې الله سبحانه وتعالی سورة انسان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا
فاصبر لحکم ربک، ای پیغمبره د الله د حکم مطابق کار کوه، صبر کوه. ولا تطع منهم آثما او کفورا. د دې وجه نه دوستانو صحیح دعوت دا دی چې په هغې کې انکار په منکر کار باندې وشي، د هغې نه براعت وشي، د دغه کافر نه د طواغیتو نه براعت وشي. بل ځای کې الله فرمایي فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. ای پیغمبره د دې کافرو اطاعت ونه کړي او د دوی سره جهاد کوه، لوی جهاد. وجاهدهم به معنا ده چې په دې قرآن سره د دوی سره جهاد کوه، چې د قرآن د منهج او د اسلوب او د طریقې نه چې کوم د دعوت طریقې ذکر کړل بلې طریقې ته وانه وړي، په دې قرآن سره دوی ته یره ورکوه او هغه کږو وګلارو د دې کافر نه ځان وساته. او دارنګې بل ځای کې الله فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، دغه چا اطاعت ونه کړي چې د هغوی زړه غافل زموږ د ذکر نه، واتبع هواه وکان امره فرطا، او دی د خپل خواهش تابع وي او کار ډېر د حد نه وتلی وي. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق وایه چې کوم د رب د طرف نه تا ته راغلی دی، پس چې د چا خوښه شي ایمان دې وروړي، چې د چا خوښه شي کفر دې وکړي. حالانکې دا آیت مکي دی. او سورة شورا کې الله بل ځای فرمایي فلذلك فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. کلک شه دعوت کوه او کلک اوسېږه لکه څرنګه چې تا ته امر کېدی شي دوی د خواهشاتو تابعداري ونه کړي. د دې وجې نه دوستانو بل ځای کې نبي رسول الله سلام ته الله فرمایي چې دې کافر ته ووایه لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، زموږ دپاره زموږ عمل دي، ستاسو دپاره دغه ستاسې اعمال دي. دې ته براعت واضحه ویله کېږي چې د دوی د خواهش نه، د دوی د منهج نه، د دوی د قوانین نه او د دوی د منحرفو لارو نه هغه څه شی کول دي، براعت کول دي. نو د دې وجې نه دوستانو یوه لاره اختیارول پکار دي، یا د الله شریعت یا د خواهشو شریعت چې هغه د ملت ابراهیمي خلاف جوړ شوی دی. درېیمه لار نشته چې په درېیمه لار کې به ته ناست یې هم به دا کې هم به هغه کې. دا د ابراهیم علیه السلام هغه ملت او هغه طریقه او هغه منهج چې کوم الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته بیان کړو. الحمدلله موږ په دغه څو درسونو کې د دې تذکره وکړه. الله دې موږ او تاسو له په عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد